شپږ آداب دي. شپږ آداب. اول آداب یې دا ده چې د سترګې حفاظت کوي. رضا دی چې دو به خالی د خاروق شوق نه رضا نه دو. رضا دی چې دو به د سترګې دا رضا اصلا د سترګې رضا دو. اللہ رسول فرمائی من ملأ عینه من الحرام ملأه اللہ عینه من النار یوم القیامہ. چاپ دا سترگے بندے حرام فرنٹیناو کا تلدا سترگے اللہ تعالی دے جہنم دے یرنا ڈکائی. بیا عزت مندے بدا سترگے بندے پر راش حرام کا تل مدد رہے دے آداب نہ دی چې بالکل سترګې په کنټرول شي کې حرام قتل و نه وکاوي. دمره پر رغلی دي چې خپل کېر ولته د شهوت په نظر نه ټکاتای. هغه نو خیال سوته تر ډېر اهم خبره درته اس کوم عزت مند وي او وي په عمل شروع عليه اوله رضا دو. نو اول شایسترګې دي. دوام شي چې کیم شي حفاظت ضروری ده اشبان دا ربا پر ربه ته لګامو لګوا. هر ما کرو خبره هر ما کرو خبره هر فضل خبره درویخلا چغل خوری شوا لغو بکواس غیبت بد خبرش لے بد کلامیش لا جگاڑش لا پدا خلے چے عرص سشا کیجی اوچا تا تکلیف پر رہتا وے پدغ بندے وے ساوکی دور کشنا وے چے گزارا. حدیث مبارک شرزی وے چے کدا سابوشی در ٹول اندامینا در ربے تا لوز جوڑا کی چے دے خدای دے پورا گزارا. انسان ټول وجود ټول اندامینه ټول دوری ورته کوي د خدای د پورا گزارا کوا. تو د وجه نامیش په فساد و د شپه د وجه نه ټوله خبره سمره د دنیا معاملات چلا گیا دي دا په اشاره خو نه دی لګیا کنه په زبان خبره وږي نو زبان درویغ نہیں غیبات نہیں شیمات نہیں دھوکہ نہیں فراڈ نہیں ظلم نہیں چاہتا دھوکے ور کول پا دے زبان بندے نہیں و خصوصاً دے چاہ زڑوے زوراول نہیں در ربا چے کم زخم جوڑائی پا زڑو بندے گلستان شیوہ واقعہ لکلی ہے ویچی یو غریب سڑائی ہوئے زنگل تا بل بچے تا وے خاصر وہی بیا وہاں زنگل شے زماریون ہوئی پڑونگون ہوئی دو سوچو کچھے وہ یاد ہے ویرشا یاد ہے سروڑ بل بچے تا وہ یا خاتم اللہ خبرہ مہنگائی ہوا. نو دا یا غریب سړی چې کله ځنګل ته ورغی کنه زمری ولید او د زمری زړه په خوش شو ته یې څنګه ورغله دور ته ځه مودا څنګه غریبات تا هغه په خوش شو ته ویلی چې ځنګل بادشاہ زین او خالد ځون خبره نه نرا کسونه در سره ولا خپل کاروبار شریکه مازه وا نای ډېر خوش وګوره کسونیا ځون سره به جاره پټه او دا غریب چې بلش کی بختوار شي به بدال شي چې کله لش کی برابر شو سه پیسې مې سه ور سره وښله د زمرای وار اورز د تر له غاپ شاپتا دغه جملګری او سره چې بیا زمرای ور تر له خلش کی بختوار شو اختصاصات او جملګرا د بدال لا زنا خلق دا پیسے بدلائی زمارا ایک شنستے دے دا ساڑی ورطا ہوئل چه زماریا ورر لشکی دا خلورنا سانگ دا کا خلینا دے بیر سے زماری ورطا ہوئل
چې په دا لوښ د تبر دا په دا باندې مې پسار وه او ورته چې دا څه کوې ورته چې ومې وه پسار او که وایې مې نه بیتو نه پرېږدم تو وایي کنې ومې وه چې په شیرین نه خزون شیرین ده بے زمرائی پسار پتبر ہوئی دے زماری نا وینے روانش لے زمرائی لوڑ دے سوا امین دے بعد بیا زمرائی رو گئی دے بیا پلا گیا دا کاروبار کائی اور سانگا کشنستے دے دے کاشتا ہوئل چھے تو ریرا مول سارو گو را جا پو تبر دے والا ان چھے ریغ دا کھانا ایک لوس پو تیر کوئی چھو ماشاءاللہ دا خو ریغ دا اٹھے لی چھے دا تبر ول زخم ریغ دا او پا زبان دی چې کیم زخم رو کړاو چې خلینا دی بیر سیاره آرا غیږي نه عزت مند په زبان باندې ډیر الله گزارا کوي په دا زبان باندې بل مسلمان جوړتا آرام او راحت یارا سوای شي دا وګونه درتا کوي و دوکو درد یا اور را سوای شي چې شیره درتا کوي زور درتا کوي او په زبان باندې دوام شای دادا چې زبان دغه حفاظت دریام شای دادا د دریام شي حفاظت دریم شي حفاظت هغه غوږی نه دي په غوږ باندې ماکورو خبره ما روا غانه بجانه ما پاروا بهودا خبره ما پاروا غیبت شمات ما په باندې اروا غانا بجانا ما په باندې اروا سلام شای د بدن اعضاء د هغه شینا بچ کوا چې کومه شی ممنوع شای نه دي د بدن باقی اعضاء د هغه شینا بچ کوا چې کومه مثال لوستا ودا لوز باندې رشوت ما خلا لوز باندې به میلا اوټ ما کاوا لوز باندې به پیته به ما اورا چاوا دا ټول چاره په لوسه کې کرنا یو عالم خبره کوله چې ویلی چې دا پدورشي چې کیم تیل خرڅي ترخه تیل وی چې دا کلا مقدس یو کې چې پړتا دا سرمرو چورو چې مانه ترخه لاګي نو ځدوان ته پلوس باندې دوکا چاته نه ورکول رشوت نو خوست او پیشام شای آخری شای چې ضروری ده پینځام چې په حلول مول چې کلا متویدار رب حلول انتظام ورته کوا چې حرام نه دا ځان چټول ورزه خوري دته یې سي او بیا حلولا د مرنا چې دا څه ورته پیندا شي چې پړ مخې پرېته او بدل منځنا پوته وي نا گزارې سارا د آداب دي او شپږما خبره کلا چې راځي سارتا اورا سوید د غش پینځه شپږه آبادا به ترا به پر خبره پسه بندے ڈرے را چې علاوه نا قبلای کنا علاوه نا قبلای کنا حسن بصری رحمت الله علیه لیکلی دي چې تو سے دور خلق دې مرا په ګناه بندے نو ټوړل کامیش دور خلق چې پنه کې اعمال راړل پنه کې نه کې چې وکړه په راړل چې خدا پاک چې دا ورته قبلوي کا ټکوریه ته ورته ترې نو دا شپړه د ابزار او رشل غور سره وروي اجمالانی درتا ذکر کاؤں سترگے پہ کنٹرول سے کا نمبر 1 ژبه پہ کنٹرول سے کا نمبر 2 غوږونه پہ کنٹرول سے کا نمبر 3 باقی اعضاء لوس او پښه دا پہ کنٹرول سے کا سلیر او پینځام چې کله متول ټیم شي به حلول تنظیم ورته کوا او دمرا ډیرا نه چې به چی ګرای نشه اوش په رام پدار را باندې بیډاره را الله پاک ورنا قابلیا کنا دا مخشه حدیث شدا دوه فائدې شله دریمه خبره دا شویه وا چې دا د افطار په د رژه بهر حال ټیم نو وخت لري تو سواستړي وستا ډېر ټیم منو خپل دا لش کی صحیح ده ان شاء الله دا حدیث دوه فائدې نه را دي خو بیا بیان کړي واخر دعوانا الحمدلله دعا وکړي
آمين اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا كما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة کریم ربا میش د زندگی ټول ګناهونه معاف کې د میش د اعمال په خپل دربار شي قبول کې یا الله ته د میش ناراضي شه ناراض ما شه قبر آخرت میں بخوری ما کې محشر میں اندول شه مرسوا ما کې وصلی الله تعالی